سلامونه او نیکې هیلې او په همدې هیله چې تاسې ټول به راته روغ جوړ او د ښه صحت جامې هم په تن اوسي. ګرانو وروڼو غواړم چې یو ډېره مهمه خبره له تاسې شریکه کړم، ځکه چې دغه په ټولنه کې لیدل کېږي او دا یو بد کار دی او په همدې خاطر باندې پکار ده چې د دې ښه پوهاوی وشي. هغه خبره دا ده، یو نوع خلک دي چې کله د خپلوانو نه مرسته وغواړي، که هغه خپل اوسي که یار دوست اوسي او که د هر چا نه اوسي، مرسته وغواړي او هغه یې رد کړي او هغه سره نه اوسي، نو دغه بل اړخ چې دغه غوښتونکی دی دا باید خفه نه شي. د ده حق نه جوړېږي چې دا خفګان وکړي چې ولې دې رانه کړله او څنګه او په دغه حساب باندې مثلا بیا خبرې هم بندې کړي او خبرو نه علاوه مثلا ګیلې هم وکړي او مثلا هغه ناخوالې او بدخوالې د دې دپاره جوړې کړي چې ما ورته یو څه وویل او ما له یې رانه کړله. دلته د ستاسې حق نه جوړېږي د دغې کارونو چې یو انسان ته چا وویله چې ما سره دا وکړه د هغه په وسه برابر نو خلاص. هو یوه خبره شته دی چې ته خو دغې سیټ کې نور هیڅ کار نه لري د خفګان او د چې خفه شي یا څنګه بس چې یو چا درته وویله چې یاره ما څه نشته بس صحیح شوه، ته به هغه روزمره ژوند ته ادامه ورکړې او په هماغه شکل چې څنګه مخکې تېرېدلو هماغه رقم به ادامه ورکړې. اوس راځو دغې خبرې ته چې څه وخت دغه شخص پیسې ولري او هغه ضرورت یا چې څوک یې غواړي ترې او هغه پیسې ولري او ده له یې ورنه کړي یا مثلا نوره کومه مرسته چې د ده په کار اوسي هغه وله ورنه کړي، نو په دغې وخت کې دا سړی او الله، ځکه چې څه وخت ده سره اوسي او دی یې ورنه کړه دا بیا پوره ګناهګار جوړېږي، ځکه چې دا په اسلام کې منع دی، دا اسلام کې ناروا عمل دی چې یو څه ته ولري او ستا درته څوک راشي نو باید ورکړې، حتی که د زري په اندازه هم اوسي د کور څخه به بېنوا نه شړې او ورکوي به. او اکثره داسې خلک شته دی چې د کمیلمۍ له وجې هغه څه لري خو نه یې ورکوي، نو دا بیا د ورځ په قیامت به د ده سره حساب کېږي، ځکه چې الله پاک به هم دا د خپل دره شړي په داسې حال په همدغه رقم لکه څنګه چې دغه غوښتونکی وشاړ. نور مې وخت نه نیسم، په رب مې سپارم. ښاد او آباد او سرلوړي او کامیاب اوسئ او په همدې هیله چې د اصلاح د ټولنې د اصلاح سبب وګرځئ. د خدای په امان.